د ورو سوال کړی دی وی چې یو سړی مړ شي تعزیت به چاته کې الجواب تعزیت په عربی کې تسلی ورکولو ته وایي زمونږ د خلکو په دې مسله نه پوه چې تعزیت به چاته کې دا به تاسو ناشنا فایده اورئ تعزیت مستحب دی هر هغه انسان ته چې مصیبت ورته ورسي که دا لوی او که دا وړوکی الا هغه ماشوم چې نه پوهېږي په خبرو نه هغه ته به څه تعزیت کوي نور ماشوم ته لوی ته داسې ماشوم چې هوښیاري لوی دله به تسلي ورکوي په دې مصیبت کې خو چې مصیبت ورته رسېدلی وي دا ټکی یاد ساتئ چې مصیبت ورته رسېدلی وي ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله په یو کتاب کې دا خبره کوي چې تعزیت المصاب وی تعزیت په هغه چاته کوي چې مصابي مصیبت ورته رسېدلی دی نه دي ویلي وی چې تعزیت القریب خپلوانو ته تعزیت کول وی دا ټکی نه دی تعزیت چاته کول مصیبت ورته رسېدلی دی نه دي ویلي چې تعزیت به چاته کوي خپلوانو ته خپلوانو کې خو لرې خلک راځي چې هېڅ پروا یې نشته په دې مړي دا ځوان شیر به ناسي درې ورځې خلک به ځي راځي څه چل زموږ دغه وروندار هغه پلار چې دی هغه بیا د هغه پلانې خپل او پلان مړلی دی به ورته ناسي هېڅ پروا یې پرې نشته چې دا مړلی او که ژوندی دی او که څه دی سله ته به د څه شي تعزیت دی تسلي ته څه ورکېدله چې مخه به کېږه او د مخکې نه یې خفه داسې ده که نه ها اوس یو پلار مړ شو د یو کس دا مصیبت یو کس زوی مړ شو یو کس ښځه مړه شو د ښځې خاوند مړ شو مور مړه شو رور مړ شو داسې اندازه ته ولګوه چې دا کوم رشته دار چې د ده مړلی د ده د لاسه ده ته مصیبت رسېدلی دی او که نه او که نه هسې عادتي ناسته ده حاجي زمونږ د تره د زوی د تره د زوی هغه چې کومه جنۍ واده و د هغه پلار مړ دی دې ته د درې ورځې ډډه لګولې او که لا نړې نو ځان له دې جاخم وکته وګورو پلانې مړو دی رانغی عادت دی رواج دی زه په الله قسم خورم چې رواج دی نه د هغه سره څه پروا شته چې مړ له حساب کتاب به ورسره کېږي چې آخرت کې به ګورې څه حال او نه د دغه خپل سره د کم چې دغه خپل سره رشته د هغې هم څه پروا نشته خو دا څه دی رواج دی ورځې به کور نه لري ستا غلی نه راشي لرې لرې رشتو ته به نه څوک زموږ د رور ښځه مړه ده زموږ د پلاني خپل مړ دی او د هغه خپل مړ دی او دا جاخه به جوړه کړي نو لنډه ده تعزیت به چاته کې چاته چې مصیبت رسېدلی هغه ته به تعزیت کې هغه خواله به ورسي او دا د شیخ ابن عثیمین رحمه الله دا قول یاد ساتي په شرح الممتع دا کتاب د بای کې کړی وی مؤلف دلته دا نه دی ویلي چې تعزیت القریب یا هغه ویلي چې تعزیت المصاب چې مصیبت ورته رسېدلی د هغې نه به دې ورو سوال کړی دی چې ما د ډېرو خلکو نه دا خبره اورېدلې ده چې کله ته کور ته ننوځې نو سلام به اچې که څوک پکې نه بیا به هم سلام اچې نو آیا دا خبره صحیح ده الجواب کور ته ننوتو وخت کې سلام اچول دا مستحب عمل دی امام ابو داود رحمه الله دا روایت راوړی د ابو مالک الاشعري رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ولج الرجل بیته کله چې سړی خپل کور ته ننوځي نو داسې دې ووایي چې اللهم اني اسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على اهله د دې دعا نه بعد به بیا په چا سلام واچي خپل کور والا باندې به سلام واچي درشم په سنن ترمذی کې دا حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا دخلت على اهلك فسلم انس بن مالک ته نصیحت کو وی کور ته چې ننوځې نو سلام اچوه یکن برکة علیک وعلى اهل بیتک د دې د لاسه به په تا باندې برکتونه راورېږي ستا په کور والا به هم برکتونه راورېږي دا خو واضح دی چې کور کې څوک چې کور کې نه بیا هم بعضو محققین علماو دا خبره کړې چې سلام اچول مستحب دي ځکه چې عام دلیل الله په قرآن کې څه وایي فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسکم
کله چې تاسو کورونو ته ننوځئ نو سلامونه واچوئ په خپلو ځانونو باندې، نو دا عام دی. په دې کې د کور والا هم رالو او دا کس پکې هم راغی. امام نووي، امام ابن حجر دوی هم دا خبره کړې ده چې دا عام دی. امام بخاري په الادب المفرد دغه یو کتاب دی، په هغې کې دا روایت راوړی د عبدالله بن عمر. هغه وایي چې کله ته داسې کور ته ننوځي، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي چې په هغې کې څوک نه وي نو داسې وایه السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، سلام دی په موږ باندې او د الله په نیکانو بندګانو باندې. او د دې سند چې دی هغه حسن دی، صحیح سند دی. نو دې نه ثابته شوه چې کور کې که څوک وي او که نه نو سلام واچوه. خیر پکې دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 5 منټه پې لګي که پاو ساعت منټ به هم نه لګي، یو څو سیکنډه لګي. واچو په کور کې به دې برکت وي، په تا به برکت راوري، په ښځه به دې برکت راوري، په بچو به خپل بچي په دې باندې عادت کړي. د پښتنو په معاشره کې خدای چې ورننوځي غلی نو بیا که زنانه مخې ته راله که ماشوم په خیر راغلی هغه الله دې وبخ. دې په قص د خولې نه سلام نه راوباسي، په قص، ځکه چې دې په دې انتظار کې دی چې ما ته څوک په خیر وي او څوک نه وي، دا نوټ کول غواړي. بیا به وروسته زموږ د پښتنو هم دغه جنګ جګړې بیا به وروسته په دې باندې اوږده جاخه چلېږي چې زه راغلی یم او پلانې او پلاني ما ته په خیر ونه وي. ورته وایه په خیر به م وایو، هر څه به کوو. هغې نه مخکې د الله یو حکم دی، فاذا دخلتم بیوتا فسلموا، کورونو ته چې ننوځئ نو سلامونه اچوئ. دا حکم د چا دی؟ د الله دی. اول به نو سلام به څوک اچوي؟ دا چې راننوځي. بعض ما داسې لیدلي دي، ما په خپلو سترګو لیدلي چې هغه دا مسله اورېدلې ده چې دې ټیم کې سلام دی، نو دا کوم چې راننوتی دی غلی دی نو هغې ورته سلام وایي. کوم یو چې کور کې دی هغه ورته السلام علیکم ورحمت الله. نه، د قانون یاد ساتي چې څوک کور ته ورننوځي دی به سلام اچوي په کور والا باندې. که دی د 200 کالو بوډا مشري که نه هم به سلام دی اچوي او هغوی به ورته وعلیکم السلام، د هغې نه بعد دې ورته ووایي په خیر راغلی. نو دا طریقه صحیح نه ده چې د سلام نه مخکې په خیر او دا قصې کوي، بلکې سلام نه مخکې نه سلام پکې سره یي نه. که زما خبره غلطه، سلام پکې سلامونه پکې کوم ځای کېږي په خیر راغلی. دلته ما ډېر کسان لیدلي چې زه ورسره ملاو شم السلام علیکم ورحمت الله په خیر راغلی، دا نشي ویلی وعلیکم السلام په خیر راغلی وایي. نو دا فایده یې ده ساتي. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې د کوم میاشت کې چې موږ یو دا د سفر میاشت ده. بعض خلک وایي په دې میاشتې پورې او په دې میاشت کې بدپالي کوي. نو تاسو دې باره کې څه وایي؟ الجواب، په دې کومه میاشت کې چې موږ یو دې ته د سفر میاشت وایي، اسلامي میاشت ده، دویمه د کال څویمه میاشت ده، دویمه. او قرآن کې دا دی چې ان عدة شهور عند الله 12 شهرا، 12 میاشتې. په 12 کې بیا څلور چې د هغه عزتمنې میاشتې دي، په هغو کې یوه د محرم میاشت په عزتمنو کې. نو د سفر د میاشت کومې میاشتې نه بعد راځي؟ د محرم نه بعد راځي. دې ته سفر ولې وایي؟ سفر دا سفر نه دی، ګوره سین نه دی، سین خو هغه سفر یې هغه خلک چېرته ځي، دا سفر دی، شهر السفر. دې ته سفر په دې وایي لإصفار مکة من اهلها. په دې ورځو کې به قریش والا دومره سفرونه کول چې مکه به بالکل خالی پاتې شوه. مکه به څه پاتې شوه؟ خالی پاتې شوه. صفر پیژنې که نه؟ د ایک نه مخکې څه راځي؟ صفر. صفر څه ته مطلب دی؟ هیڅ هم نه. صفر مطلب څه دی؟ هیڅ هم نه. نو دا مکه به خالی شوې وه بالکل. بعض اهل لغت وایي دې ته سفر په دې وایي چې په دې میاشت کې به دوی جنګونه کول د عربو، او چې بچا باندې به حمله وکړه
نو دا غنه به سامان دغه سره چې به سو وغار سه به ته واغستو هغه به صفر پرې خودو صفر پرې خودو څه مطلب دی یعنی هیڅ به سره پاتې نشو ځکه دي ته شهر السفر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاویدونه مخکې د جاهلیت والو دو ناروا کارونه په دې میاش کې اولنې ناروا کار به غوی دا کو چې دا میاش به مخکې کول او ورسته کوله انما النسيء زياده في الكفر دا مسله په سوره توبه کې الله ذکر کړی دا غوی به د عزتمنې میاشتې مخکې کول او ورسته کولی خپل مرزي سره نو محرم به کله سفر تکړه او سفر به کوم ځای وړه محرم ته به وړ اوس په محرم کې جنگ روا دي که ناروا دي ناروا دي خدای به ضرورت راغی جنگ ته چې لازم کو نو څه چل به وکړو محرم به ورسته الله په دین پوری به ټول او به دا اعلان وکړو ویرا روان کال به محرم په دیږي کې خو دې کال له لګورسته کو چې موږ بګی د جنگ وکړو نیو ناروا کار غوی دا کو دویم ناروا کار به غوی دا کو چې دې میاش چې کله به د میاش نه وته نو دې پوری به غوی بدفالیانی نیوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره دا غوی بے بنیاد کړه او حدیث کې درجه په صحیح بخاری سے مسلم کې دا حدیث ته لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا سفر لا عدوى یعنی بیماری د یو مریض نه بل مریض ته په خپل مرزي نه وړي اوړي خو د چا په مرزي وړي د الله په مرزي او کله ونه غواړي نه وړي ځکه چې دا غوی د عقیده و چې دا په خپل مرزي وړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عقیده د غوی باطل کړه دویم ولا عدوى ولا طيره ولا هامه ګونګي به چې د ګونګي आवाज به وورېدو بس مصیبت راتلو ول قارغه आवाज به وورېدو سکیدو ول کوتره بوال وته په خې طرف پلاړه بس یره سخه سکیدو ول کوتره به وال وزول په ګس طرف پلاړه سم مصیبت راتلو ول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی د عقیده به بنیاد کړي چې دا به بنیاد به ولا سفر ولا سفر ولا سفر نه مراد سره چې دا کوم بدفعلی چې دوی په دې میشي کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دام نشتی نو دا خبره ساتي چې د زمانو او د وخت اس اثر نشتی د الله په مخلوقاتو کې هر څه چې د الله په تقدیر کې دي تقدیر کې لیکل شي خبري هغه تقدیر چې الله لیکلی په دې کې نه زمانہ اثر کولای شي نه به کې ورځ او شپه اثر کولای شي نو زموږ د خلکو هم جاهلیت هغه رواج دي عربونه بالکل یعنی د نش مطابق پکې پاتې شوی دی خو زموږ په خلکو کې وسوم خډیر دي نو د سفر په میاش کې دوی منحوس میاش ته د سره منحوس مطلب دی کې برکت نشتی وي په دې کې وې واده نه کی په دې کې به تجارت نه شروع کی په دې کې به خادیانی نه کی ها بل دوی دې میش کې چې د شیطانان پیرین او بلاګانی چې د خوريش ټول به بنیاد خبري دا روټي په خول او دغه بیا ماتول او تقسیمول د شروب اورز د دې میش کې د ناروا بدعت دې میش کې وې کانی نه ولي پیرین خور شي ور بنلګي هر ځای پیرین خور شي ټول به بنیاد او به سند خبري بډایګانو به کې دا جاروګي راويستي او یا کپړې او د ګوټونو په ټکوي او دی پیرانو ته د سفر او یوز سفر دیوز دا ټول به بنیاد کارونه ټول به بنیاد الحمدلله وس خلق ته د دین غرنا هغه واضح شو ورسید الحمدلله ان شاء الله هغه وخت نږدې دی چې زمونږ په دې علاقو باندې ان شاء الله د قران او حدیث رڼای په هر ځای کې باذن الله اگر که جهالت وسوم خډیر حد پورشتي خو په نسبت ته پوخانی دور او په نسبت ته پوخانو اوس جهالت لک کم شوی دی الحمدلله دا غیر بعد یو روز سوال کړی دی چې یو سړی دی د غسر سامانونه دی هغه خرڅي او په دې باندې کال پورش نو دې چې کله زکات وباسي نو د زکات دې چې کله د مال شمارینو د مال به په هغه ریټ باندې حسابي کم ریټ باندې چې دا غسته دي کنه په کمی چې خرڅي الجواب
د تجارت زکات او د عروض التجاره دي ته وي عربی کې د دې طریقه دا ده چې څومره سامان او مال تا سره دی چې ته خرڅه او باغی تجارت کې هغه ټول به شمار کې او هغه ریټ به حساب کې په کم ریټ چې ته خرڅه په کم ریټ چې ته خرڅه اگر کدا ریټ دغه هغه ریټ نه زیاتی په کم چې ته غسته دي یا کې دي شي دغه نه کمی کله دې سم کې یو مال ته ګران غسته خو شي ارزان خرڅه نو د زیاتې دیم شي د کمې دیم شي بیا به دغه حسابو کې او دغه نه به ربع العشر وصلو کې دونیمي دعوتي وباسي مثال به تاسو درکې یو سړی دی د زمکو تجارت کوي زمکه اخلي او خرڅي کال تیر شو دی بس کوي نو دی به وس د زمکه د کوم چې د سره د ریټ به ولګي موږ به دې شو چې دې سړی د زمکه غستې وا مخکې په 10 لک روپۍ اوس د دې زمکه ریټ دی 50 لک روپۍ د څومره نه زکات وباسي 10 لکونه د 50 لک حساب بلګي حدیثم کې دیش یو سړی د زمکه واغسته په 50 لک کال چې کله پوره شو حساب ولګو نو د دې زمکه ریټ په دغه ورځو کې 15 لک روپۍ دی 10 لک دی اغست د 50 لک ده نو اوس په زکات ته څومره نه وباسي د 10 لکونه وباسي ورسېدي بلګي والله اعلم هغه نه بعد یو روز سوال کړی چې یو سړی د زمکه اغستې ده اراده ده چې په مستقبل کې په دې باندې کور جوړ کړي نو په دې کې زکات شته او کنه الجواب زکات په هغه زمکه کې دی چې ته په هغه زمکه تجارت کوي په زمکه تجارت څنګه دی چې د زمکه یو قسمه سامان ته خرڅه را خرڅه په دې کې زکات یو سړی زمکه ریټ به خرڅ به خرڅو په دې اراده اخلي د اوس په دې زمکو تجارت کوي په دې کې زکات شته کې نشته دي کې شته یو سړی د زمکه غسته ځل لس کاله په تیر شو د سره پیسې نشي کور په جوړ کې په دې باندې یو رل زکات هم د زمکه کې نشته یا یو سړی د زمکه واغسته وي په دې به بلډینګ جوړوم او به چې هغه کې کم کورونه او کمرې جوړي شي هغه به په کرای ورکوما په دې کې زکات شته ها تاسو ته زکات به شته کې نشته زکات به په هغه کرای کې چې کله د جوړ کې بیا کرای نه والی کاغه نصاب ترسي او کال به پوره شي بیا به پاغي کې زکات ها یو سړی دغه سره خپل گاډي د گاډي ته پوسوم ډیر ملګری کوي یو سړی دغه سره موټر دی هغه موټر باندې هغه ټیکسي کوي کسان به وړي راوړي پیسې پی ګټي کال پوره شو وې زکات په دې گاډي کې شته موږ د گاډي پر اصل مال او د گاډي پر ریټ کې زکات نشته په دې گاډي چې ته کوم پیسې ګټلې دي کچرته هغه نصاب ترسي او د زکات چې خپل شروط هغه بکی نه باغی کې زکات شته نه د گاډي په ریټ کې په دې کې زکات نشته خایو سړی دی هغه گاډي خرڅي اخلي او خرڅي نو اوس د گاډي په ریټ کې زکات شته کې نشته شته حکم ریټ بلګي په کمی چې خرڅي هغه د مخکینی تیر شي مسله والله اعلم خدا یو روز سوال کړی دی چې ما په یو کتاب کې دا خبره الوستلی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه روانو په لار باندې نو زمکه ته به کتو دا خبره صحیح ده کنه الجواب په یو حدیث کې دې سره غلي امام ترمذی په شمائل المحمدیه کې راوړی او امام ابن حبان رحم الله راوړی حدیث دې د هند ابن ابي هاله او پای کې دری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله روانو په لار باندې نو زمکه ته به کتو بر به نه کتو خو سندن د حدیث کمزور دی سندن د حدیث کمزور دی په یو صحیح حدیث کې دا ثابت دی امام حاکم راوړی جابر رضی الله عنه روایت دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا مشى لم يلتفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله په لار روانو نو اخوا دی خو به نه کتو دا خبر کمزوري شو چې زمکه ته به کتو او دا خبره صحیح ده چې اخوا دی خو به نه کتو نو دا حاصل شو چې کله یو مسلمان په لار رواني نو خپل لارې ته وګوري نیخ او اخوا دی خو دی
بغیر د ضرورت نه ګوري. په دې کې ډېر زیات نقصانات دي. دا خوا دې خوا سړی ګوري، کیدای شي ستا نظر په یو زنانه باندې پرېوځي، کیدای شي بل چا باندې داسې پرېوځي چې هغې دلته فتنه جوړي، او خلک دې سړي ته هم داسې په سپک نظر ګوري. ما نه به خفه کېږئ نه، زه چې کله په پښتنو باندې جرحه کوم نو زه الحمدلله پښتن یم، نو زه به کوم دننه راځم، نو حقیقت ته به حقیقت وایو. ما په پښتون قوم کې دا بیماري ډېره لیدلې چې یو ځای ته ګوري او بل ځای ته ګوري، چې ده که نه، او بیا چې وګوري نو هم داسې نه ګوري چې دا نظر د دې بدن نه یې ویستی نه یې خوا که نه غلی کېږي. نه تاسو دې خبره کې اتفاق کوئ ما سره که نه غلطه مې وي. دا ډېر سپک کار دی، دا ډېر سپک او انتهایي نیچ کار دی. یو په لاره باندې داسې روانې، یو سړی روان ښی طرف ته داسې ګوري، بوټ ته ګوري، بلډینګ ته ګوري، خلکو ته ګوري، ګس ته به چې نادیده دی. څه دی؟ نادیده دی. د څه نه دي لیدلی؟ ګاډو ته دی ګوري، انسانانو ته دی ګوري، ځناورو ته دی ګوري، دکانونو ته دی ګوري، ښځو ته دی ګوري، هلکانو ته دی ګوري. مسلمان شان نه دی، او دویم د درون انسان شان نه دی. ها یو نیم هغه دی چې نظر پټ کړي نو به یې سم پټ کړي. نو ده په خټه کې اوبه ښه ډېرې کړې، یو خوا خوا دې خوا کته، او بیا تفصیلي دغه چې ورته وایي د الټراساونډ، دا الټراساونډ والی دي. که چېرته ښځه تېرېږي دا ظالم به سر به پسې داسې وچولی، تاو به شي بې شرمه. که چېرته هلک روان وي ږیره برېتې نه وي، هغه ته به ولاړې ګوري، به ورته سپک انسان. بازار کې به ولاړې سامان به نه اخلي، دا بېعزته او په منځ کې ولاړې، یوې ښځې ته به ګوري بل ته به ګوري. د باغچو خوا کې به ولاړې نندارې به کوي. که سجدې کې چېرته زنانه ډېرې تېرېږي را تېرېږي، هلته به ولاړې. اسپتال کې به ناستې په کرسۍ باندې انتظار به کوي خپل نمبر ته. که چېرته نرسه تېرېږي را تېرېږي، دی به کته بره به ورته ګوري. څومره دغه انسان سپک ښکاري. تاسو څه وایئ، سپک ښکاري که نه ښکاري؟ څومره سپک ښکاري چې انسان کې دا عادت وي، یو ته ګوري بل ته ګوري، یو ته ګوري بل ته ګوري. نو صحیح طریقه دا شوه چې په لار روان یې چېرته ګوره، خپلې لارې ته ګوره، خپله مخې ته ګوره، او بې ضرورته اخوا دې خوا مه ګوره. ها ضرورت راغی صحیح، ته لار معلومې، دکان معلومې، کور معلومې، یو کس پسې ګرځي، جدا مسله ده. خو چې تا ته پته لري چې دې ځای نه پلاني ځای پورې ځمه نیغ، نه اخوا دې خوا مه ګوره، خپلې لارې ته ګوره او ځه. څوک در سره میلاو شو مخې ته راغی، یا چا راته اواز وکړو ودرېدې، دغه به جدا مسله ده. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې زما مور اکثر ماته دا خبره کوي، وایي چې د شپې لامبل ښه نه دي. مور راته دا وایي چې د شپې لامبل ښه نه وي، ځکه چې دې ټایم کې شیطانان خورېږي. نو آیا دا خبره صحیح ده دی او که نه؟ الجواب، د دې بوډۍ او د دې مشرانو ښځو اکثر خبرې بې سنده دی اورېدلي د چا نه، پلانۍ به وي پلانۍ به وي، پوخا خو ډېرې خبرې به کېدې که. او اوس ټیم موږ سره لږ پاتې یو څو منټه کې نه ما تاسو ته د دوی دې بوډۍ چې کومې خبرې مشهورې کړي دي، په هغې کې مې درته یو 5-6 بیانولې چې دوی کله نه کله داسې خبرې وکړي چې عقل هم نه مني، دین خو لا پرېږده عقل یې نه مني. دا خبره د ورور چې تپوس کړی، په دې خبره باندې هېڅ دلیل نشته. غسل دا د ورځې هم جایز دی او د شپې هم جایز دی. ها بعضې فقهاو له دا خبره لیکلې ده چې حمام ته داخلېدل د نور ډوبېدو نه مخکې نه دي پکار، او د ماښام د منځه نه بعد د ماسوتن د بانګه پورې په دې ټیمونو کې به نه داخلېږي. ولې؟ وایي دې ټیم کې چې دی شیطانان خورېږي. دا خبره لا شتې په بعضو کتابونو کې، خو په دې خبره هم د هغوی سره څه دلیل هغه پې نشتې چې دې ټیم کې به نه داخلېږي. دا خبره صحیح ده چې شیطانان خورېږي، خو د هغې د خورېدو د لاسه ته یو سړی منع کوې د غسل نه، یا یو سړی منع کوې د اودسماتي نه، یا د بل څه حاجت نه، هغې لپاره بیا دلیل پکار دی، او دلیل پې نشته. والله اعلم.
د ورو سوال کړی دی چې ګړۍ به په خی لاس په لاس کې که په ګس لاس به په لاس کې؟ الجواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دي چې هغه د ګوتې په خی لاس هم په ګوته کړی ده او په ګس لاس هم په ګوته کړی ده، نو جایز دواړه دي. که چا په خی لاس د په لاس کړی ګړۍ هم صحیح ده، که چا په ګس په لاس کړی نو هم صحیح ده. دا داسې اختلافي مسله نه چې موږ یو بل ته بدې ردې ووایو. ها بعضو علماو بعض خو داسې وایي ستا مرضي ده، خو بعضو د ګس له ترجیح ورکړې ده بیا، او بعضو د خی له ترجیح ورکړې ده. او زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی د خی له ترجیح ورکول، اگر که دواړو ته جایز ویم او نه په چا باندې رد کوم، خو خپل ځاني زه په خی لاس باندې ګوتې او ګړۍ دواړه استعمالوم. وجه د هغې دا ده، یو خو حدیث د عایشه رضی الله عنها چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یعجبه التیمن فی کل شیء، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر عزتمن کار کې د خی طرف په مخکې کو دی خوښ. نو ګړۍ په لاسول یو ښه خبره ده، په ګړۍ کې فواید دي او داسې کرکجن کار نه دی او داسې بد کار نه دی، نو خی لاس باندې به په لاسول دا غوره. دویم دلیل د شیخ البانی رحمه الله ذکر کړی، دویمه وجه چې کافران هغوی دا ګړۍ او داسې قسمه شینه د همیشه په ګس لاس استعمالوي، نو د هغوی د مخالفت دپاره که مسلمانان په ګس لاس استعمال کړي نو څه ده؟ غوره ده په خی لاس. د هغوی نه چې تشبیه د هغوی سره رانشي د کافرانو سره د انګریزانو سره، د هغې رڼا کې که یو سړی په خی لاس په لاس کړي نو دا به صحیح، دا به غوره. ښه یو بلې مسلې ته ما سوچ کړی چې کله د ګړۍ په ګس لاس شي او یو سړی اودس وچوي، نو دغه ټیم کې هم داسې ګمان کېدی شي چې دې د لاسه د ګړۍ څخه شي، کېدی شي که نه شي کېدی؟ لکه یو سړی ځان صفا کوي او ګړۍ به کم لاس ته؟ په ګس لاس ته، او ځان به صفا کوي په ګس لاس باندې، نو کېدی شي چې دې د لاسه ګړۍ ته هم ګندګي لاړه شي او یا په هغې باندې ولګي. او دغه شان د دوی په مقابل کې بعض علما د ګس لاس غوره کړی. ما د یو عالم کتاب کتو، د علماو له الله سم ذهن ورکړی سبحان الله. هغه وی په ګس لاس باندې ګړۍ په لاسول غوره دی، دې ته غوږ کېدی. وی په ګس لاس باندې ګړۍ په لاسول څه دي؟ غوره دي. او وی دلیل به څه دی؟ وی عایشه رضی الله عنها وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر شي کې کم طرف غوره کو؟ خی طرف غوره کو. عزت کار پاک کار په خی طرف باندې شروع کو. دی دلیل له دا غ دلیل ذکر کو د دې لپاره چې ګړۍ په کم لاس په لاسول غوره دي؟ په خی په ګس. څومره ناشنا دغه د خبره د دلیل تاسو سوچ کوئ چې د خطا شوی دی په دې کې؟ نه، به وضاحت کوي. وضاحت دي سي وې دا مې په دې وې چې ګړۍ ته کله په ګس لاس په لاسینو په کم لاس به بندې؟ په خی به بندې. وې دې حدیث مطلب دا شو ګړۍ په لاسول اوچت کار دی که نه؟ نو دا اوچت کار به په کم لاس کې؟ په خی لاس به کنه چې په خی کې نو ګړۍ به په کم لاس په لاسې؟ په ګس. او چې په ګس په خی دې په لاس کړه نو په کم به بندې؟ په ګس. دا خو ته د حدیث خلاف ورزي وکړه. هسې دا مې ته یو فایده ذکر کړه چې الله علماو له څومره اوچت ذهن ورکړی. دا که اوس عام سړي د دا کتاب ورکو او ویې کتو په ګس لاس باندې ګړۍ استعمالول ښه دي او دلیل دا دی. او مولوي صاحب خطا شوی دی، خبره یې وکړه او دلیل یې بل پیش کړو. د عوامو ته زه دا وایم تاسو د علماو د ذهن نه الله چې دوی له څومره ذهن ورکړی حق پرست علما یادومه، هر هغه سړی نه چې د عالم او د مولا نوم پې پروت وي. یعنې ډېر پکې داسې دي چې د دې ایمان د ارکانو وضاحت ته هم صحیح نشي کولی. حق پرست علما دوی له الله سم تیز ذهن ورکړی. الله سبحانه تعالی موږ له هم دغه شان علم نافع او اوچت علم دی الله موږ له راکړي. د یو ورو سوال کړی دی چې زمونږ په ملکونو کې او په علاقو کې دا طریقه ده چې کله یو پروګرام شروع کیږي، که هغه دینی پروګرامي، که هغه دنیوي، که هغه په مدرسه کې، که هغه په سکول کې،
کاغه اجتماعي کاغه هر څه نو دغه شروعات ته تلاوت نه کوي آیا دا طریقه صحیح ده او کنه دا خپل سوال کړي الجواب الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله السعودي عربي ومشهور عالم تیر شوی هغه دا خبره کوي په بدعاتو کې یو بدعت دا دی چې د دین په مشرانو کې دا کار نو هغه د پروګرامونو افتتاح کول د قران کریم د تلاوت سره زما دا خبرې کاوري نو چې په سړی سینه به اوري ګوره د جذباتو خبرې نه دي د یو نیمو الله ناشنا مولیان دی وي د پروګرام په ول کې قران مو وای دا اوس مولا دی ځه ولګ صبر وکړي چې خبره واضح شي ته پوه نه په علم باندې علم ستوي دین ستوي د پروګرامونو او اجتماعات د سلفو په وخت کې شوي دي کنه دي شوي هغه را جمع شوي دي کنه را جمع شوي هر څه شوي دي خو په یو ځکه څوک مونږ ته نشي خوې چې هغه ابتدا د قران نه کړي چې یو کس تر پاسه ول دي تلاوت وکړي ته دا غوړنه نه ثابت اول پیر د مسلمانانو په تاریخ کې دا کار راغلی دی په 1422 هجری کې 1422 هجری کې یعنی د پیغمبر د وفات نه 1422 کال بعد دا کار راغلی د مسلمانانو په تاریخ کې دا مخکې مسلمانانو دا کار نه کوي نه د دغه طریقو د ورسته شروع نو نه صحابه کرامو کړي دي نه تابعینو کړي دي نه تبع تابعینو کړي نه سلور امامانو کړي نه دغه په دور کې دا و د ورسته راغی بیا دا خبره ده ساتي دینی پروګرام چې شروع کې دینی لکه مدرسه کې اجتماع ده جامعه کې اجتماع ده مسابقه ده یو مقابله ده موږ وایو دغه په اول کې دا نه ثابت پاتله به دنیوي کارونه شو باز با د کرکټ ټورنمنت شروع کین په اول کې سو کی ها تلاوت کی خاطرونه دي په ارتباط د کرکټ ټورنمنت شروع کی یا بل دي باز د ګناه کارونه لکه د دې مقابله چې باغی کې او دا خبرم شیخ بکر ابو زید رحمه الله کړی دا وی باز با سودی مقابله یا به د غیر جواری وي او د دې مقابلو په اول کې بسو شي تلاوت شو دا خو د بدعت کو د الله د کلام بیزتی دی موکړه او دا د شیخ بکر ابو زید رحم الله کتاب دی تصحیح الدعاء پای کې هغه دا خبره کړې ده حاصل دا شو چې دا د سلفونه نه دي ثابت ها کله نه کله چرته وشو هیڅ خبره نه او چې کله عادت ته جوړو زمو خلکو ته عادت جوړ کړي زمو خلکو ته څه جوړ کړي عادت همیشه چې پروګرام شروع کیږي نو په اول کې څه کیږي تلاوت کی دیسی ناروا او کچته یو علاقه کې یو ملک د عادت نه دی خو یو پیر دی شو چې یو پروګرام شروع کېدو چا ول مشوره ورکړي چې دا پلانې دی بګل تلاوت کی په اول کې جایز دي کني جایز والله اعلم او دا مسله تاسو اول پیر اوریدلی چې دا کنه د علم برکت والله سبحانه وتعالى من ټول ته دغه برکت نصیب کی د مړي د تعزیت لپاره ضرور وي د مړي د تعزیت لپاره 3 ورځې خاص کول په دې څه دلیل نشته تعزیت چې کله ته موقع ملو شو وی کو چې کوم وخت غم سي تعزیت بالکل د سیمه جوز مثال کې 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد تعزیتونه کې او ورځې کې چې دا خاصم تسلی او شوي ده نو تسلی په هغه کې ضرورت لري چې کله غم تازه د دې لپاره 3 ورځې خاص کول د په حدیثونو کې نشته اوس دې ناروا کار ته وګوري او دا صحیح خبره چې دغه رواج دی الته چې وسړی د لوی اختر نمخ کې مړ شو دا اختر به کې تیر شو هغه بل اختر بیا بزي تعزیتونه له وی چې اولنې اختر دی ټول ناروا کارونه یو ټول بدعات او خرافات قران او حدیث خلاف کارونه دا ورور سوال کړی دی چې د رکوع پس په نامه باندې لاسي خودل شتي او کنه دې مسلې ما تفصیلی جواب کړی دی په نورو نشستونو کې او بعضو مواقعو کې هغه تفصیل خو دې نشو کولای وګت خلنده د چې د علماو اختلاف دی
اختلاف په دې چې دې کې صریح دلیل نه دی راغلی واضح نو هر یو خپل کوشش کړی دی نو دا مسله داسې نه ده چې موږ په دې یو بل سره جنګ وکړو یو سړی د رکوع نه بعد راپاڅېدو سمع الله لمن حمده اوس دا لاس دې په نامه ږدي که زړه نه ساتي که چا په نامه یې ښودو په سینه نامه دا ټکې عادتا مو لاس په نامه وتړه نو چا لاس یې ښودو تړلې دا هم جایز دي یو سړي نیغ نیولی دي نو هم صحیح ده خو زه خپل ځاني الحمدلله په دې مطمئن یم چې سنت طریقه دا ده چې د رکوع نه راپاڅي نو لاس په سینه باندې تړې او د هغې وجه دا دی چې عام حدیثونو کې داسې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله هم په مانځه کې ولاړو نو ښی لاس په بګسو ولاړو نو رکوع نه بعد هم انسان ولاړي نه ناسي او نه په رکوع او نه ملاسي دغه شان یو حدیث کې دام دي چې د رکوع نه به راپاسي مطمئن به ودرېږي تر دې چې هر اندام خپل زوړ ځي له راشي او زوړ ځای کوم ځای کې ودرې لاسونو هغه هم دغه سینه وه نو چې دې له واپس راشي نور پې هم دلایل دي والله اعلم